أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدر منو زمانگا استاسنا نئی موضوع آفات اللسان. انسان باندې رب العالمین ډیر زیات انعامات او احسانات او مهرباني نکړي. د انسان په وجود کې کوم اعضاء دي، کوم تغیار چې د دې په وجود کې لګېدلې دي، دغه فرضو قیامت چې انسان څومره ګوري دنیا کې نشي پورا کولی. دغه مهمه فرضونه مهمه عضو د انسان چې جبه ده، د الله جل جلاله لوی نعمت ده چې چاته الله صحیح جبه ورکړي. ډېر خلک د دې جبې د فوایدو نه محروم دي.
هغه نشي کولای چې جبه د کوم شي دپاره ورکړی شوې ده چې هغه ته ترسره کړي، ولې هغه نعمت له الله نه دی ورکړی. دا چې موږ او تاسې له دا نعمت راکړی، فکار ده چې د کوم مقصد دپاره دا نعمت رب العالمین پیدا کړی دی، باید هغه مقصد دپاره ما او تا دا خپله ژبه استعمال کړو. متاسفانه زمونږ ټول مجالس داسې دي چې د غیبتونو نه ډک دي. زمونږ ټولې خبرې اترې، اکثره خبرې اترې زمونږ استاد د الله او د رسول نه خلاف دي. دغه ژبه چې که چیرې صحیح وچلېدلی شي، سبب د دخول د جنت ګرځي، او که چیرې غلطه وچلېږي نو دا سبب د دخول د نار ګرځي. کم آیت کریمه چې ما ستاسو حضور کې تلاوت کړ، الله جل جلاله په سورة حجرات فرمایي چې ای ایمان والاو، تاسو بیځایه بد ګمانونه په یو بل باندې مه کوئ. بد ګمان مه کوه، ځکه بعضې د بد ګمانونو نه دا ګناه ده. نو داسې د بدو ګمانونو نه ځان وساتئ. او بیا فرمایي چې تاسو یو بل باندې تجسس او سیډي هم مه کوئ. ولا یغتب بعضکم بعضا، یو د بل غیبت هم تاسو مه کوئ. د یو مؤمن مسلمان غیبت کول دا داسې دي لکه د هغه په غیاب کې د هغه غوښو نه چې چاپېرې او د هغه غوښې خوري. کله چې یو سړی مړي نو مؤمن مسلمان له د هغه توقیر او احترام پکار دی چې د مړي عزت او احترام وکړي، نه د هغه غوښې خوراک پکار دی. لکه څرنګه چې یو سړی د مړي غوښې خوري ناروا دي، دارنګې مسلمان غیبت کول هم ناروا دی. غیبت د باید موږ او تاسې ځان وساتو. ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. څوک چې ایمان په الله او دغه پر رسول باندې لري نو هغه د ښې خبرې وایي، دغه خوله نه دی غلطه خبره نه راوځي، هغه د جایز خبرو باندې تلفظ وکړي. او که چیرې جایزه خبره نه وي نو بیا دې چپ شي، غلی کښېنه چې د ګناه نه خو بچ شي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دا الله پیغمبره ای المسلمین افضل، کم مومن مسلمان دی چې دا بهتره دی او افضل دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې من سلم المسلمون من لسانه و یده، د کم انسان د لاس نه او د هغه د ژبې نه چې بل مؤمن مسلمان په امن شه نو دا بهتره مؤمن او مسلمان دی. راځه وروره ما او تاسو سوچ او فکر وکړو چې دا ورځ تیره شي، شپه تیره شي، زما استاد خولې نه او زما استاد لاسو نه به څومره کارونه داسې صادریږي چې مسلمان ته ضرر زیات رسیږي او مسلمان ته نفع زیات رسي. موږ د مسلمان غیبت زیات کوو که نه د مسلمان
نفع زیات یو خیر کار ورته ورسي. هغه خبره چې موږ ته په الله غوسه کېږي هغه باندې سزا او عذاب ملاوي، ایا ما او تا نه دا خبره زیاته کېږي او که نه هغه کار چې رب العالمین ور باندې غوسه کېږي او خفه کېږي هغه رانه زیات صادري. ډېر کرته زمونږ او ستاسې پښتانه ورونه په ګپ شپ کې یو بل ته کنځلې کوي. ناس به ټلیفون به کوي، په ټلیفون کې په ځای دی چې صحیح سلام واچوي د هغې صحیح جواب وکړي، په ټلیفون کې به کنځلې یو بل ته شروع کړي. مجالسو کې ناستي ګپ شپ لګوي، بې باکه کنځلې بې ځایه خبرې به شروع کړي. ورونو دا ټول ناوړه او ناکار او غلط کارونه دي، باید موږ او تاسې خپله خوله او ژبه کنټرول کړو. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. مؤمن مسلمان د خوله نه یو خبره نه راوځي مګر تیار څوکیدار دی هغه وللیکي. موږ او تاسې سره داسې فرشتې موجودې دي شپه ورځې چې کومه خبره زما او ستا د خولې نه وځي فورا یې هغه لیکي. نو دغه مخالفتونه چې ما او تا کوو شپه ورځ دا ما او تا پسې لیکل کېږي ورونو په کمپیوټر کې، د دې رپورټ رب العالمین لذي. نو مسلمان له پکار دی چې خپله خوله کنټرول کړي، خپله ژبه کنټرول کړي. بل حدیث د ورونو د بخاری شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده. او فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان العبد لا يتكلم بكلمه. یو مؤمن مسلمان کله کله یو کلمه باندې تلفظ وکړي، داسې کلمه چې هغه الله ته محبوب وي، هغه د خیر کلمه وي. د ده به دا خیلم نه چې په دې کلمه باندې الله جل جلاله زما دومره درجې بلندوي او اوچتوي. وړه کلمه ده، معمولی کلمه ده، د ده خیل کې به دا نه وي چې دې منې ما تلفظ وکړو زما به دونه درجې په دې وجې نه بلندېږي. او کله کله یو مؤمن مسلمان یو تلفظ یو کلمه باندې تلفظ وکي، د هغه د خوله نه داسې یو لفظ وځي چې هغه د الله جل جلاله د غصې او هغه کلمه چې الله پې خفه کېږي، د ده دا خیال کې به نه چې دا به سبب د جهنم ته د داخلېدلو ګرځي. نو په یو معمولی کلمه باندې دغه سړی د اور ته داخلېږي. ورونو موږ او تاسې له پکار دي چې خپلې ژبې خپل خولې کنټرول کو، باید ذکر اذکار له توجه ورکو. محلاتو کې ناستي، په خپل دکان کې ناستي، په ځای د دې چې هسې غلي کینو دغه وخت موږ نه بې ځایه لاړ نه شي یا هسې ګپ شپ لګوو. باید د هغې نه استفاده د دغه وخت نه واخلو. ذکر او اذکار باید موتاو. دیره کې ناس دی ګپ شپ لګوي، بې ځایه خبرو بې فایدې خبرو نه هېڅ مطلب نه حاصلي. په ځای د دې چې هسې وخت ضایع شي نو که ستا د خولې نه یو داسې یو کلمه راوځي، کله کله یو کلمه ډېره زیاته سپکه معمولی سړي ته ښکاري خو الله جل جلاله په هغې باندې خوشحالي. بخاری شریف حدیث ده کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي چې الله جل جلاله ته ډېرې زیاتې محبوبې دي.
جبه باندې سپکې دي خو لیکن تله د میزان کې نهایت ډېرې درنې دي او الله ته ډېرې محبوبې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه کلمې چې څومره وزن لري ورونو او الله ته چې څومره محبوب دي د دې تعبیر نشي کېدی بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان لله ملائکة یطوفون فی الطرق دا الله جل جلاله داسې فرشتي دي چې په لارو کې ګرځي هغه یې ګوري چې کوم خلق دي چې د الله ذکر کوي دلته خلق دي ناس دي د قرآن تلاوت کوي یا دینی درس کوي یا خپل محل کې ناس دی یو سړی الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله دا اذکار وای نو فرشته چې کله داسې یو مؤمن مسلمان ویني نو بل فرشته ته आवाज وکړي چې راشه او تاسو مرګره هغه صاحب چې کوم شه سړی تاسو ګوري هغه موږ پیدا ورونو هغه کلمه دا فرشته راواخلي او بر روانه کی الله جل جلاله دغه انسان دغه ذاکر انسان کوم سره چې ذکر کوي اذکار کوي د په حال خبري عالم الغیب دی خو بیا هم د فرشتو نه تپوس کوي چې زما بنده څه شی ویله تاسو دغه بنده په کوم حالت باندې ګیر کړی دی نو هغه فرشتي رب العالمین ته وایي چې یا الله دغه انسان ستا حمد و ثنا بیانوله یا الله ستا اذکار بیانول الحمدلله سبحان الله الله اکبر دغه کلمات ویل الله جل جلاله فرمایي چې ایا دغه انسان ذلی دل مچ دون رب العالمین تعظیم او تحمید او تقدیس بیانوي هغه ورته جواب کوي فرشتي چې نه رب نه لیدل خو کچېره دی خلکو تا ویني نو زیات تعظیم او تبجیل وستا کوي یا الله بیت نه رب ته پوس کوي چې دی خلکو څه غوښتل الله ستا جنت غواړي دای مطالبه ده چې یا الله موږ جنت ته داخل کی الله جل جلاله ورته وایي چې دا خلک جنت غواړي جنت لیدل ده فرشتي به جواب کې وایي چې نه جنت نه دی لیدل الله به ورته وایي چې جنت ویني نو بیا به څه چلی ده دی به بیا څه حالت کی یا الله دې مؤمن مسلمان که جنت ولید نو زیاته مطالبه به بیا کوي چې یا الله موږ ضرور خامخا او ډیر زور او کوشش وکړي چې یا الله ما جنت ته داخل کې به په دعا کې ډیر زیات کوشش کوي اجتهاد وکړي بیا ته تاسو کوي چې د چی شنه پناه غوښتله الله ستاسو ور نه د جهنم نه پناه غوښته الله به ورته وایي چې دغه ور او جهنم یې لیدلو چې پناه غوښتله یا الله نه دی لیدل کله دغه ور عذاب او سزا دغه ور ګرمي ویني یا الله نور بم پناه ته زیاته وواړي الله جل جلاله وایي چې تاسو گواشي ما ګناونه دغه خلکو ته وبخل معاف میکړه کوم ګناونه کړی ورونه دا د سبحان الله والحمدلله فوائد حدیث کی راضی من قال لا اله الا الله من قال سبحان الله والحمد لله یا سبحان الله وبحمده دا دو کلمې چا ویلې په یو ورځ کې 100 مره سل کرته چا ویلې نو الله وای نبی علیہ السلام فرمایي چې الله جل جلاله بد د ټول ګناونه معاف کی وان کان مثل زبد البحر اگر کده بحر د زق قدر ته ګناه دون زیات ګناونه کړي
چې د بحر چې څومره زګونه دي د دې نه زیاتي هم الله ورته معاف کوي. نبی علیہ السلام به دعا کوله چې یا الله ما ته لسانا ذاکر راکړي، هغه ژبه چې ستا ذکر زیات کړي. نورونو فکار دي چې موږ او تاسې خپلې ژبه د الله په اذکارو باندې موږ مصروف کړو. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې د الله پیغمبره اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. یا الله دا الله رسوله ما ته داسې و عمل وښایه چې زه په هغه باندې عمل وکم ما جنت ته داخل کی ويباعدني من النار، د اور نه مې لرې کی، د اور نه مې جدا کی او جنت ته مې داخل کی. نو معاذ رضی اللہ عنہ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې تا خو د یو لوی شي سوالو که حقیقت کی. نو معاذ رضی اللہ عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله. تا خودر حقیقت کی دیو لوی شی سوالو کو خو لیکن دا آسان دے چې چا باندې الله جل جلاله آسان کی. نو معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پیغمبر دا سی عمل ما ته وخایا چې هغه ما جنت ته داخل کی او د جهنم نه ملری کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کې فرمایي تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هغه عمل چې تا جنت ته داخله یو د اور نه لری کوي او د اور نه جدا کوي هغه دا دی چې د یو رب العالمین عبادت بکې او د الله سره به څه قسم شرک نه پیدا کې. د اسلام 5 بنا او تخیرون 5 اصول د اسلام. معاذ ابن جبل تا جلیل القدر صحابی دی ورونو، دا د نبی علیہ السلام نه د یو عمل تفوس کوي چې جنت ته داخل شي او د جهنم نه لري شي. دغه عمل چې جنت ته داخليږي په ورته وایي چې د یو رب عبادت وکړي. هر یو نبی او هر پیغمبر چې راغلی د خپل قوم ته نو اولنه یو ته دا خبره کړې ده چې تاسو د یو رب العالمین عبادت وکړئ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله من خاص تا عبادت کو، خاص تا نه امداد غواړو. 5 وخت مانځه کې منګه دا کلمه او دا آیات کریمه وایو ورونو. د دې کې ډېر مقصد او کمال په دې کې پروت دی چې یو الله نه به امداد غواړو. منګ به د مخلوق نه چیرې امداد نه غواړو، د یو الله عبادت وکړو، د مخلوق عبادت به نه کوو. دا وعده ده. مالک یوم الدین حمدنا الله لردی، رب د عالم دی، رحمان دی، رحیم دی، مالک دی د ورځې د جزا، د قیامت مالک رب دی. وس دا د دې مستحق دی چې موږ عبادت وکړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ځکه دا یو مهمه مسله ده د توحید. نو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې معاذ صاحب د یو رب العالمین عبادت بکې او د الله سره به څه قسم شریک نه پیدا کړي نو علاوه جنت ته داخليږي، جنت ته به حلور. هر یو پیغمبر چې راځي او خپل قوم ته دعوت ورکوي نو اول دا خبر او تکای چې د یو الله عبادت وکړي.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثمودیانو ته موږ صالح علیه السلام لېږلی او دعوت ورته ورکړو چې او قومه د یو رب العالمین عبادت وکړئ، بل رب تاسو نه لرئ. وإلى مدین اخاهم شعیبا، مدین والاو ته موږ حضرت شعیب علیه السلام لېږلی و. قال یا قوم اعبدوا الله، ورته ویل او قومه د یو رب عبادت وکړئ. نو پیغمبر چې راځي قوم ته په دې خبره د بلنه اول ورکړي چې تاسو د یو الله خبره ومنئ، د یو الله عبادت وکړئ او د یو پیغمبر خبره ومنئ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار رانیولی دی، خپل قوم ته پلار ته دا خبره ورکړي، دعوت ورته ورکړي. انتم واباؤكم لفي ضلال مبين ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. دغه بوتان چې تاسو ته نه طواف نه کوئ، سرخېږئ، دا چې شه دا کوم عبادت دی، کوم دین دی؟ ناغه ورته جواب چې وایي چې موږ دا زموږ د پلار او د نیکه طریقه د ابراهیم علیه السلام، موږ سره به د پلار او نیکه طریقه کې ګوتې نه وایي. پلار نیکه طریقه راته پاتې ده، دې کې به خبرې موږ سره نه کړي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې انتم واباؤکم لفی ضلال مبین، تاسې او ستاسې پلاران په ګمراهۍ ښکاره کې، الله مو پرېښی دی او د مخلوقو د بتانو عبادت کوئ. نو معاذ رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي چې معاذ صاحب ته به د یو الله عبادت کې، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، د الله عبادت وکړه والله سره به شرک نه پیدا کی. بیا ورته وایي چې وتقيم الصلاه وتؤتي الزکاه وتحج البيت وتصوم رمضان. منځ هغه منځ چې الله ویلی دی او جناب محمد رسول الله کړی دی، هغه منځ وکړي. وتصوم رمضان، د رمضان فرضي روزه به نیسي. وتحج البيت، او حج در منې فرض شي هغه وکړي. بیا ورته وایي چې الا ادلک علی ابواب الخير، آیا نور د خیر ګیټونه تا ته ونښیم؟ نور داسې کارونه دي که چیرې هغه باندې تا عمل وکړي د خیر ګیټونه تا ته کولاوي. الصوم جنة والصدقة، نور روجی د فرضی روجی نه علاوه چې نور روجی نیسی دا ډال لتا د فار د ګناونو نه دی بچ کی. والصدقه تطفئ الخطيئه، صدقه کول خیرات او صدقات کول داستا ګناونه ختمي، لکه څنګه چې اور پوبو باندې ختمي. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الا ادلک بملاک ذلک كله، د ټول قوي کولو د مضبوط کولو یو خبره ده تو خایم چې ستا دا ټول کارونه هغه باندې مضبوطیږي او برابرېږي، سیټ کېږي. دی په هغه دا چې جبه دی ونی سا جبه دی غلطه ونه خوځېږي، جبه غلطه ونه دي، جبه کلکه ونی ولا چې دا جبه دا د غلطه ونه خوځېږي. معاذ رضی الله عنه ته فرمایي چې د الله پیغمبره د دې جبه د وجه نه منګه الله به منګه نیسی وای، او الله دې در باندې مور بوره کی. خلق ټول چې جهنم ته څنګه نوځي پړ مخه جهنم ته روان دي د دې جبه د وجه نه. الله دې زمونږ استاد جبه اصلاح کی. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سووا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على